درې مهم او تازه خبرونه د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوې ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. اول خبر د طالبانو تخنیکي مرکچی پلاوی کابل ته راغلی ده. د ملي امنیت شورا په خپل تازه بیان کې ویلي چې د طالبانو یو تخنیکي ټیم کابل کې ده، څو دلته د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له یو تخنیکي ټیم سره د دواړو خواو د زندانانو پر خلاصون خبرې وکړي. تر دې وړاندې هم د طالبانو یو پلاوی کابل ته د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې د مرستې کولو لپاره کابل ته راغلی و. دوهم خبر طالبانو په پروان کې د سیمه ییزو اردو 20 سرتیرې سوځولي او شهیدان کړي دي. د پروان د والي ویان د وحیده شکار وایي چې طالب وسلوالو تېره شپه 2 بجې د سیاګرد ولسوالي رنګاب کلي د انتن پوسته باندې برید کړی ده چې په پایله کې 7 تنه سیمه ییز اردو شهیدان شوي او 1 تن بل سخت ټپي کړی ده او 2 تنه نورې له ځان سره بولي دي. طالب وسلوالو د وژل شوي سیمه ییز اردو سرتیرو جسدونه سوځولي او د هغوی سپکې او درنې وسلې له ځان سره وړې دي. دریم خبر طالبانو خپل هغو بندیانو ته چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت له زندانونو آزاد شوي سپارښتنه کړې چې په خپله کورونو کې پاتې شي، له وسلو سره عکسونه وانخلي او هغو بندیانو ته چې لا هم په زندانونو کې د ستونزې جوړې نه کړي. د طالبانو د بندیانو د کمیسیون مشر ملا نورالدین تورابي په یو غږیز وینا کې غوښتي چې ټول خوشي شوي بندیان دې د سپارښتنې جدي ونیسي. طالبانو آزاد شوي بندیانو ته همداره سپارښتنه کړې ده څو رسنیزو کې راڅرګند نه شي، له غټو خبرو څخه ډډه وکړي، تواضع او خاکساري دې ځان ته غوره کړي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو یې راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړمه.